بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کهلی. نن دوستانو زموږ او ستاسې دویمه میاشت کې مایکروسافت ورډ شروع شو. په دې میاشت کې موږ تاسې کوشش کوو مایکروسافت ورډ او همدارنګه مایکروسافت پاور پوینټ ووایو. خو مخکې د دې چې موږ تاسې په دې موضوعات باندې بحث وکړو، ځینې خبرې مهمې دي، هغې باندې باید موږ تاسې وغږېدلی شو. لومړی خبره دا ده چې د دې څخه وروسته د کوم درسونه چې تاسو ته ویل کیږي د سی ټي پي د فرمول پر بنا باندې ویل کیږي. سی ټي پي څخه مطلب دی کورس، ټي څخه مطلب دی ټریکس او د پي څخه مطلب دی پریکټیکل. په دې بنیاد باندې تاسو ته دا ټول درسونه څنګه کیږي ویل کیږي درته سی ټي پي فرمول سره. کورس کې دا وی لکه موږ اوس لګیا یو دا کورس یا تاسو ته کېدای شي کله چې حضوري صنف ته راځئ تاسو ته کریکولم درکول کیږي. ټریکس په هفته کې یوه ورځ موږ دې ته ځانګړې کوو. ټریکس مطلب ځینې کارونه دي په مایکروسافت ورډ کې یا په ایکسل کې یا پاور پوینټ کې چې هغه موږ تاسې باید زده کړو، یعنی ټیکنیکس دي، لنډې طریقې دي، ټریکس دې ته ویل کیږي. دا باید موږ زده کړو. او بل دا دی چې پروجیکټس یا پریکټیکل موږ دې ته وایو، یا دې ته موږ تاسې د پروجیکټ لفظ هم استعمالولی شو، دواړه موږ ورته استعمالوو. پروجیکټس هم مهم دي. پروجیکټس په دې خاطر باندې مهم دي چې موږ تاسې خو کورس مو ویلی، ټریکس مو ویلی، اوس دا چېرته استعمال کړو. د دې استعمال موږ تاسې په پروجیکټس کې وایو. پروجیکټس به تاسو ته دلته عملي کیږي او تاسو ته به درښودل کیږي. نو سی ټي پي فرمول چې دی اسانه هم دی او اسانه هم نه دی. که چیرې زده کوونکي دې ته پوره اهمیت ورکړي، بهترین فرمول دی، دوی زده کړه کولی شي. که چېرته اهمیت ورنه کړي زده کړه نشي کولی. نو زده کوونکو باندې دا هم ډېر زیات توجه د زده کوونکو غواړي. او بل دا ده چې اداره یا افغان استاد اداره به همیشه کوشش کوي چې هغه واده چې موږ د زده کوونکو سره کړې ده، زده کوونکو سره موږ دا واده کړې چې ډي ټي پي یا ډیجیټل ټیکنالوژي پروفیشنل په ختمولو سره به تاسو وکولی شئ په هره اداره کې د کمپیوټر په بخش کې فعاله ونډه واخلئ، کار وکړئ، یا تاسو مخ ته ځئ، مثلا سوشل میډیا خواته ځئ، سوشل میډیا مارکیټینګ خواته ځئ، ای کامرس ته ځئ، ستاسو فاونډیشن او اساس به انشاءالله جوړ شوی وي. نو راځو موږ تاسې مخکې د دې چې په مایکروسافت ورډ باندې وغږیږو، لومړی ښه خبره دا ده چې موږ تاسې مایکروسافت آفس وپېژنو. آفس دلته ما تاریخ لیکلی دی. د مایکروسافت نوم چې ذکر شوی دی مطلب دا د مایکروسافت کمپنۍ د خوا څخه جوړ شوی دی او د مایکروسافت کمپنۍ مشر څوک و؟ بیل ګیټس و. اوس بیل ګیټس د سی ای او یا د چیف ایگزیکټیو اوس هم زیاته ونډه په مایکروسافت کې بیل ګیټس لري، خو د سی ای او یا د چیف ایگزیکټیو افیسر د پوسټ څخه څنګه شوی دی ځان لرې کړی د خپله میلانډا ان ګیټس په نوم باندې یو فاونډیشن لري، بیل ان میلانډا ګیټس په نوم باندې یو فاونډیشن لري، خیریه هغه کارونه کوي. دا نن هم فیسبوک کې مې یو پوسټ ولیده چې بیل ګیټس خپله ټوله سرمایه همدغه فاونډیشن ته څنګه کړله؟ وقف کړله. یعنی یو بهترین انسان دی، وقف یې کړله او د په نړۍ کې کوم وایرسونه چې نوي پیدا کیږي د هغه وایرسونو سره د مبارزې دپاره وایي دا پیسې باید څنګه شي؟ مصرف شي، واکسینونو د شیانو په جوړولو باندې. نو په 1988 کال کې د اګست په لومړی تاریخ باندې په لاس ویګس کامډیکس کې دوی څنګه وکړه؟ اعلان وکړه. او دا چې دی د یو سویټ په ډول باندې، سویټ څخه مطلب دلته دا دی یعنی د یو پکیج په ډول باندې. پکیج څخه مطلب موږ تاسې عامه اصطلاح کې ورته بسته ویلی شو یا ورته بنډل موږ تاسې وایو، ځکه دا یو پروګرام نه دی. آفس باندې موږ د یو پروګرام اطلاق نشو کولی، بلکې په دې کې زیات پروګرامونه شامل دي. ځینې کوچني پروګرامونه دي چې هغه خلک په کورس کې نه وایي. په کورس کې چې نارمل موږ تاسې وایو د آفس دا پروګرامونه زیات ویل کیږي چې یو د دې څخه مایکروسافت ورډ دی. موږ تاسې دا نارمل د لیکلو دپاره استعمالوو. مثلا موږ تاسې یو کتاب لیکو، یو مجله لیکو، یو اخبار ډیزاین کوو یا یو عریضه لیکو. د دې دپاره موږ تاسې مایکروسافت ورډ څخه ګټه اخلو. بل پروګرام چې دی په آفس پروګرامونو کې مایکروسافت ایکسل دی د محاسبې دپاره. مثلا موږ تاسې یو اداره لرو، د هغې ټوله حسابي کتابي موږ د ایکسل په واسطه باندې هغه څنګه کوو؟ تنظیموو. یا موږ تاسې یو انوایس جوړوو، مطلب د محاسبې اړوند چې څومره څیزونه دي یو جدول جوړوو، دا ټول موږ تاسې په مایکروسافت ایکسل کې ترتیبوو او استفاده ترې کولی شو. بهترین پروګرام دی.
بل پروګرام زموږ استاسي مایکروسافټ پاور پوینټ دی. ګوره مایکروسافټ پاور پوینټ پروګرام چې دی دا نارمل په سیم کې موږ دا وایو چې د سیمینارونو دپاره ځکه په دې کې سلاید موجود وي په خپل نوبت سره به دا وایو انشاءالله سلایډونه په دې کې موجود وي. مثلا موږ تاسې په یو صنف کې لګیا یو یو سیمینار ورکو د یو خاصې موضوع په اړه باندې یو موضوع ده د ټکنالوژي اهمیت په زده کړه کې. دا سیمینار چې کله موږ ترتیبوو نو ښه خبره دا ده چې په مایکروسافټ پاور پوینټ کې د دې موږ منظم ښکلي سلایډونه جوړ کړو. دا وګورئ دا کوم سلایډ چې تاسو وینئ دلته ستاسو مخه کې چې دا کوم څه ښکاري دا مایکروسافټ پاور پوینټ سلایډ دی. پاور پوینټ کې ما جوړ کړی دی. که دا پاور پوینټ موږ نه درلودلی دا به ما تاسو ته همداسې تشریح کوو خوندور به دومره نه راته. اوس ډېر زیات بهتر راغی. نو دا د مایکروسافټ پاور پوینټ برکت دی. ملګرو ځینې خبرې یاد ولرئ. په دې دویمه میاشت کې موږ او تاسې مایکروسافټ پاور پوینټ ویو او همدارنګه مایکروسافټ ورډ ویو. په ورډ کې تقریبا 90% همدغه د ورډ اپشنونه بیرته په پاور پوینټ کې موجود دي. نو ځکه دلته موږ هڅه کوو زده کوونکو ته توجه دې ته راجلبوو چې وروره کله چې ته مایکروسافټ ورډ وایې بیا ضرورت نشته ته پاور پوینټ بیا د سره د یو کورس په ډول باندې وایې ځکه 90% ټول اپشنونه تیار په ورډ کې چې موجود دي هغه پاور پوینټ کې دي. بیا تکرار ته ضرورت نشته. کوم څیزونه چې نوي دي مثلا ترانزیشن، سلاید شو او همدارنګه انیمیشن دا هغه څیزونه دي چې دا به موږ تاسې په دا ټیب چې دي دا ټیبونه چې دي په ورډ کې په پاور پوینټ کې اضافه دي. نو موږ هڅه کوو چې دا تاسو ته په ښه شان سره څنګه کوو تشریح کوو په صنف کې تاسو سره عملي کار وکړو. نو زموږ ستاسې خبره هماغه ده CTP فرمول به موږ تاسې عملي کوو او دې په واسطه باندې به کمپیوټر ښه په خوندور ډول سره څنګه کوو زده کوو به.